رب العالمین په قرآن شریف کې په دې آیت کې د یو لوی عذاب ذکر کوي چې هغې ته د قبر عذاب وایي، او فرعونیان چې کله هلاک شو د هغې متعلق وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فرعونیانو باندې خطرناک عذاب شروع شو د قبر، او د قیامت عذاب یې له جدا دی. رونه چې کله انسان مړ شي مرګ خو یقیني د هغې نه خو څو خلاصېدی نه شي، نو د مرګ نه پس د آخرت سفر شروع شي، او د آخرت په سفرونو کې لومبی پوړی د ځنکدن نه پس لومبی پوړی قبر دی. دا لومبی پوړی شو لکه سړی چې دنیا ته راځي نو د ماشوم او د انسان لومبی پوړی د مور ګېډه ده. انسان د مور په ګېډه کې پروتي 9 میاشتې کم و بیش، نو بیا د مور د ګېډې دغې پوړی نه دنیا ته میدان ته راشي. دقه رنګې دا قبر د آخرت په سفر کې داسې ده لکه ماشوم چې د مور غېږه کې پروت دی. دا هم داسې ده لکه چې انسان یو ځان له پوړی ده، یو ځان له غېږه د هغې کې پروت دی، خو دې هغې کې فرق دی. هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې پروت دی مکلف نی، د ګناه نی کړی، دته د نیکۍ او د ګناه حکم نی شوی چې نیکي کوه ګناه مه کوه، نو عذاب یا خوشحالي وله نشته. او چې دا قبر ته سړی وردن نشو د آخرت په دې لومبی پوړی کې دی کې انسان مکلف و مخکې په دنیا کې الله وی دا نیکي کوه ګناه مه کوه، نو که دا الله خوشحاله کړي نو په دغه قبر والا ګېډه کې دته به خوشحالي ملاویږي، او که الله خفه کړي نو دې کې به ورته عذاب ملاویږي. حضور پاک فرمایي چې قبر د آخرت په درجو کې لومبی درجه ده. که دا درجه د چا ښه شوه وروستو به د دې نه ښي، او که دا د چا خرابه شوه وروستو به د دې نه زیاته خرابه وي. زما وروڼو مونږ ټول خلک دا مړي په دې خپلو سوټونو مقبرې ته یوسو، د مړي کټ داسې به څوک نی، هېڅوک به هم داسې نی چې د هغه په کور کې دې مړي نه شوي، داسې به هېڅوک نی چې هغه به مړي نه لیدلی، داسې به څوک هم نی ځکه کور کې نی شوی نو په محله کې به خامخا مړي شوي، داسې به هېڅوک هم نی چې په کلي کې مړي نه شوی، داسې به څوک هم نی چې قبر یې نه لیدلی، داسې به څوک هم نی چې مقبره نه لیدلی. ځای ګنې تپوس وکړئ، ماشومان هم مقبره پیژني نه خو پې تېرېږي، ماشومان هم قبرونه پیژني نه، مړي نه پیژني، خو یاره ویني یې. نو مرګ دا خو یقیني د شک پکې نشته، خو د مرګ نه پس چې کوم لوی سفر دی او د قبر لومبی پوړی نه قسم دی که دې له مونږ تیاری وکړو. یو سړی کله دې ځای نه دوبۍ ته ځي یا سعودي عرب ته ځي، عمرې له ځي، حج له ځي، څومره تیاری کوي. اول د خلکو نه تپوس وکړي وروڼه سعودي ته ځم ویزه پچاو لګوم، ټکټ کم ځای والم، څونه خرچه مې راځي، هلته به څه کوم، د خوراک څښاک سره جامو سره به څه کوم. دا ټول تپوسونه مخکې نه کوي، یو نه تپوس، بل نه بل نه. حج له داخله کوي 20 حجانو نه تپوسونه کوي، د 20 عالمانو نه. داخله چا سره وکم، څنګه وکم، حکومت کې وکم، بینک کې، پرایویټ وکم، او بیا وایي څو جامې به وړم، صندوق به څنګه وړم، څونه پیسې زیاتې اوسم چې هلته مې پکار شي. لکه د سره د هغه سفر غم دی، د هغې دپاره دې تیاری کوي. دقسې یو سړی که د دې ځای نه لاور ته ځي، لاور زه دوبۍ خو ډېره لویه خبره ده، دې لاور ته ځي نو د سره د هغه سفر غم چې لاور ته ځم نو زه به کم ځای شپه کوم، څه وخت به روانېږم، کم ګاډي کې به ځم، څه وخت به راځم، پیسې څومره یوسم، جوړه یوه ده که 2 ځان سره یوسم. د هغه سفر غم دی ځکه تیاری ونه کوي. او دام لا پرېږده که ته پېښور ته ځې، ګوره نږدې سفر دی، نو داسې نه چې ګنې په چیترو کې روان شي، نه چې پېښور ته ځې نو پېښور ته ځم واپس به راځم قریب به مې څونه لګي. هلته به خامخا د روټۍ ټیم راځي، روټۍ به خورم، پیسې ملګري که را سره مر یو ځای شي د هغه قریب به م ورکول غواړي، او ټماټر پیاز به م راوړم، نو دوی پوره تیاری کوي، سپلی هم دان له پالش کې او جامې م واچوي مزېدارې، او بیا د هغې نه پس روان شي. که پوټینې سفر څوک کوي، پوټینې سفر د هغه سفر تیاری خامخا کوي. دغه خو پرېږده وه چې د هغه ځای نه دې د جمعې جومات ته راځې
د کلی د هغه سر نه نوم تیاری به کوې رکوټې تیاری دی خو تیاری دی ټوپۍ راوړې شه به جومات ته ځو الله چا به څادر مې راکړه چې په اوږه کم جومات ته روان یم الله سپلی لږ غوندې راوړه چې بدل یې کم جومات ته ځم ته تیاری به خامخا کوې که سفر لږي لږ تیاری خلک کوي که متوسطي متوسط تیاری کوي او که ډېر یې ډېر کوي لیکن موږ د آخرت لوی سفر باندې روان یو او قسم په خدای چې ډېر چقړې مخکې را روانې دي او د قبر غوندې خطرناک ځای خو موږ هغې له تیاری ونه کړو یو مثال دله در کوم ستاسو د پوهې یو بادشاه تیر شوی دی مامون هغه زوی د هغه مامون یو زوی علي نوم یې علي ابن مامون ډېر زیات ښکلی انسان و دا علي ډېر خشته و شهزاده و شهزاده د بادشاه زوی ډېر خشته ښکلی مزېدار او ډېر خوش اخلاق او اخلاق یې ډېر مزېدار و چې چا سره به م ناست و خلک به ورسره په ناسته خوشحالېدل تنګېدل به نه بد اخلاقه سړي سره په ناسته خلک تنګېږي خوش اخلاقه سره نه تنګېږي او هر وخت به یې په دې مخ مسکا وه او هوښیار ډېر زیات و عاقل چې کله به میلمانه رالل نو پلار به ده ته وي اله راشه علي د میلمنو سره کښېنه دومره هوښیار و چې میلمانه به متاثر شو یاره دا علي خو ډېر قابل سړی دی او که د پلار نه پس دی په تخت کښېناست حکومت به ډېر ښه چلی د رنګ نه خشته ښکلې قد و قامت نه مزېدار خلکو به ورته یوسف زمان وی د زمانې یوسف لکه یوسف علیه السلام له الله حسن ورکړی نو ده ته به یوسف زمان وی د خپلې زمانې یوسف دومره خشته و اخلاق ناسته پاسته خبرې خلکو سره هوښیارې او په خبرو یې دومره فصیح انسان و چې خبرې به یې کولې خلکو له به یې خبرو خوند ورکو دومره مزېدار هلک او د پلار ډېر زیات خوښ و داسې بچی چې هغه هوښیاره وي او داسې بچی چې خشتم وي او داسې بچی چې هغه عقلمنه وي اخلاقي وي د پلار خبره مني تابعداره وي د پلار ډېر زیات خوښي پلار ته مامون ته یو ځل دسترخوان ولګېد د دنیا خوراکونه ورته کېښودی شي ډوډۍ ولګېده وږې خوراکونه چې ولګېدل فروټ جوسونه میوې هر قسمه غوښې په مختلفو قسمونو کې کېښودی شوې نو پلار یې فورا نوکر ته وایي وی علي څه شو وی صاحب خپله کمره کې دی ورشه اواز کوه ته ما سره ډوډۍ وخوري پلار به بې زوی نه ډوډۍ نه خوړه دومره یې خوښ و علي ته یې ووایي چې بابا دې غواړي روټۍ وی چې زه خو موړی یم بابا ته مې ووایه چې زه روټۍ ته مې ضرورت نشته شوق مې نشته او زه موړی نوکر راغی بادشاه ته وایي چې خو وایي چې زه روټۍ نه خورم او موړ یم تاسو خپله روټۍ خورئ وی ورشه علي ته ووایه که ډوډۍ نه خورې دا مخ خو دې راته لږ وښایه که نه هسې خو کښېنه که نه دومره خوښ فورا نوکر لاړ او علي ته وایي چې بادشاه سلامت وي چې که ډوډۍ نه خورې او موړې هسې راشه موږ سره کښېنه دا مخ خو به دې وینم که نه مخ خو دې راته وښایه زر یې رامنډه کړې ښه راغې پلار سره کښېناست روټۍ به هغه ډېره خوړه ده معمولي غوښته خوړه موړو پلار ورته خوشحاله و مسکي مسکي کېده چې کله روټۍ نه فارغ شو نو لاړ د ځان له یو خپل محل جوړ کړی و د دجلې د دریاب د پاسه یې ځان له ښایسته محل جوړ کړی ښکلی یو خاص دریاب دی اوس هم په دې دوبۍ کې په دې بحرین په دې ملکونو کې ما کتلي دي ما ته پته ده په سیندونو او دریابونو د پاسه محلات جوړ دي لاندې به ترې اوبه بهېږي اوبه او بره به پرې محل او تاسو هم لیدلي دي سوات ته چې تاسو ځئ د بحرین کالام ته نو بعض ځای کې داسې هوټلې جوړې کړي دي چې هغه دریاب ته څه حصه باري اوبه ترې لاندې بهېږي دجلې د دریاب د پاسه ځان له ښکلی محل جوړ کړی او داسې محل یو خوا اوبه دي بل خوا بوټي دي خو داسې ځای کې هم جوړ کړو چې شارع عام وه لویه لار و د خلکو د بازار نه به خلک تاجران په دې لاره پوخانو او ګډو چیلو ته نو دوی چې داسې هم نه چې ځان له تنهیم چې د دلته کې دا خلک تېرېږي چې دام اینما په لاره څوک ځي څوک نه ځي سوداګر دي قافلې دي دا هم سړي له خوند ورکوي که نه ګورې بعضې خلک دې سړک ته روځي او ګوري چې دا خلک په لاره تېرېږي ماشومانو له هم خوند ورکوي او چې د خلکو خبرې هم لګیا ورمه تنهایۍ کې به څه نوکر سره ناست یم پلار نه چې کله فارغ شو نو دی راغې خپل محله نوکرانو ته وی ګرمي مې شوې ده سخته ګرمي وه پکې ایر کنډیشن خو ونه هلی شا به یخې اوبه راوړی یخې اوبې وله را پیدا کړې راویړې په هغې یو لمبل په ځان یې اوبه واړولی
او فوراً یې خشته ښکلې جامې واچولې او کېناست، لارې ته ګوري، د لارې تماشه کوي او د اوبو شرلارو ته یې غوږ ایښودی. قافلې تېرېږي، په دې لارو را تېرېږي او دی ورته ښه یخ ناست دی. یو مزدور په دې لاره روان و، یو سړی غریب بلکل شلېدلو جامو والا، جامې شلېدلې وې. دا مزدور راغی او د دې محل سره خوا کې د دې اوبو په دې غاړه ودرېده. دا علي ورته ګوري چې خدایه داس هلک څوک دی چې دلته ودرېده، چې ویې کتل په دې ګرمه ګرمۍ کې د ځان نه غټ څادر راتاو کړی دی. دی خو پوه شو چې دا خو د غټ څادر ودې نه دي، زمونږ خو ګرمي کېږي په یخ اوبو مې ولمبل، خو معلومیږي دا چې د دې خوار بل څادر نه رشته دی نه، غټ څادر ته دی، هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي. چې وی قتل نو کمیس پرتوب ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي، او چې لاندې وله خپو ته مو کتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده، د ټوټو سرمن. لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو، دا مزدوران غریبانان، نو دوی به سپلی په خپو کړی وې، که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پې داسې یو تار ګیولی و، غریبي به وکړه. ما ته یاد دي د بروزې نه به یې داسې یو دوه تسمې جوړې کړې وې، هغه به یې پې ګیولې وې، دقسې پړې په دې سرمن تړلې و، غریب پکې خپه درنه کړې وه، او چې هغې د خپې سرمن ته یې مو کتله سپلی ته، نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې. هله ډېر زیات خفه شو او دته نوکرانو فوراً فروټ موټ راوړل او مخامخ ورته کېښودل. دې خپل فروټ ته هم ګوري، خپلو جامو ته هم ګوري، خپل محل ته هم ګوري، خپل شان ته هم ګوري، او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چلو که په سر یې شکری وه، خو چې کېناسته نو شکری یې کوزه کړه، نو یو سی یې واخېسته، نو د شکری نه یې د مزدورۍ چې کوم رمبې وه هغه رمبې یې ترې راوویسته او دریاب په غاړه باندې کېناسته، هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه، هغه یې واپس په شکری کې کېښوده، او بیا لاس او خپې د خټو ډکو، لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې. نو چې دا هر څه یې وکړله، څادر یې کوز که، نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیپاپه راوویسته، هغه لیپاپه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه. هغه سړه ټوکړۍ راوویستله او مالګه یې راوویسته، هغه ډوډۍ به یې اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي، او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه، بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي، نو مالګې سره به یې چوکه کړه، نو چک به یې تېوه، نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه، نو الحمدلله، یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه، شکر دی خدای چې تا زه موړ کړم، او زه ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده، پړه مې ودرزه شو. اوهو دې شکر پسې کوي، د جامو ته وګوره، د دې په دې ګرمۍ کې دې غټ څادر ته وګوره، دې ټوټو والا کمیس او دې سوټو والا پرتوب ته وګوره، او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي، سرمن یې ښې ده په ټوکړه یې تړلې ده، په تار یې تړلې ده، او دې خپو ته او دغه ډوډۍ او مالګې سره اوچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه، او دې څه وایي یا الله شکر دی الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه الله. او بیا څه چلو که، بیا یې دا چلو که چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس. چې دا مزدوري ګوره احسان کار نه دی رونو، ډېر ګران کار دی. پیسې ګټل اسانه خبره نه ده. دا خلک دې دی نه دوبۍ ته چې حزبې لاړ شي که نه، د دنیا خلک یې په تمه جي ماله به موبایل راوړئ، ماله به ترماس راوړئ، او ماله به ګړی راوړئ، او ماله به جامې راوړئ. تاسو ر دې خوارانو نه خبر نه یې. ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکری هم کوي، اعلی نوکری کوي، خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی، ما لیدلی دی په خپله، چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي، او دې دغه کې په دې لکه سیند کې دلته پارکونه دي، هلته هم پارکونه دي، نو کې چمنې دي، او په خدای یقین وکړه دومره غټ غټ ماشي، غټ غټ ماشي. ځکه یو ځل د یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې، ملګري را سره وو، نو خپې مې ګر چې مې وکتل هلکه دا خو ماشي دي،
دومره دومره ماشي، غټ غټ ماشي، سمندر دریاب دی او ډېره زیاته ده، نمی ډېره زیاته ده، دومره دومره ماشي. نو چې ما سار وختي پېشمني او وخت کې ووتم، مونځ مې وکړ یو ځای کې، او بیا تلم داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو، دا وخت خاموشي وي، ښځې سړي پکې نه، نو هغه چمنو کې خلک پراته وو، څادرونه یې اغوستي وو. مې دا څوک دي؟ وایي دا د خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي، د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي. ولی د شپې ځای نشته؟ نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي، کټ کم ځای میلاویږي، نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي. دا خوار دقه چل کې دلته پروت دی، دا غریب په دې چمن کې پروت دی او څادر یې په ځان اچولی دی او په څادر کې پروت دی. چا راله روټۍ کړې وه نو چې هلته لاړو روټۍ له، نو هغې خواران بار ووتل او موږ دوه درې کسانو ته یې روټۍ کېښوده. نو چې کمرې ته ننوتو نو دا کټونه نه دي دیوال پورې، دی لاندې یو کټ د پاسه بل، د پاسه بل، د پاسه بل، څلور پنځه پنځه کټونه یو بل د پاسه کړي وو، دې دیوال ته، دې دیوال ته، دې بل دیوال ته. یا لکه دا څه دي؟ وایي چې دې کې مونږ پراته یو که نه، مونږ سره خو دومره پیسې دي چې څلورو کمره کې څلور کسان ځای شو. دا دې خو ډېره ډبل کري، د دوبۍ کې څوک اوسېدي شي په کرې. نو موږ دا په لس پنځلس شل کسانو باندې دا کمره کرې کړې ده. نو یو لاندې پروت، یو د هغه د پاسه، یو د هغه د پاسه، یو د هغه د پاسه، نو چې یو ډقي نو ټولو سره ډقي. دا عجیبه انصاف. او دلته خلک وایي ما له ګړی راونړه، ما له موبایل راونړه، ما له جامې راونړئ. تاسو غریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران هلته څه ژوند تېروي. علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل، دی مزدور ته، نو ځان ته یې هغه څادر واچو، دی پرېوت اوده شو. او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یا خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره او دې دولت ته وګوره، دقه مزدور غریب ته ګوره، او دې په هغې کې څومره شکر ګزار دی، او دې ګرمۍ کې دله خوب څنګه ورځي چې د خوبه پاڅېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه، نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړه، نو د مانځه نه پسې الله ته لاس اوچت کړل، نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه، الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ما له دې خوب موقع راکړه، اودس مې وکړ، مونځ مې درته وکړ. علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبره، او دا ښکری مو ته ووایي رمبې دم ځان سره راوخېجي. نوکر پولیس والا ورمنډه کړې، هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي، نیک دې غواړي. بادشاه زوی علي هله زر راځه. هغه وایي علي په ما څه کوي، زما هغه سره څه کار دی، زه خپل کار به کوي، زه مرزو سړی یم. وایي خامخا دې غواړي که نه دې په زور دې بوځو. څنګه به نه ځې؟ بادشاه زوی دې غواړي ته نه ورځې. خولې نه یې ویات وت عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. الله وی ډېر کله تبا یو شی تا ته ښه نه ښکاري خوا به دله بهتري. ټیک ده چې دا شی خو ما ته ښه نه ښکاري، د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري. نو اشکرۍ په سر کړه او نیغ دربار ته وخته. چې وخته نو بادشاه دوی ورته دغه ځای کېنه. نو چې کېنو وی لکه مزدوري؟ وی او مزدوري. مزدوري کې؟ وی او صاحب مزدوري کوم. ولی مزدوري کې؟ وی صاحب د خپله محتاج یم ډوډۍ ته، او زما یوه مور ده چې هغه شله ده په خپو باندې، او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده. مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده. نو هغه خواران هم محتاج دي، زه د هغوی کفیل یم، د هغوی کفاله کومه. نو دقه مزدوري کوم چې څو ګټم نو هغوی له یوسم. علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دی او د هغوی کفیل، نو دا اوس ته ځان له ولې ډوډۍ وخوړه. بیا خو په کار دا وایي چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه، هغوی دې پرېښودله، اوس ځان له دې ډوډۍ وخوړه. وی اوږې ومه، ډېره زیات مزدوري مې وکړه، اوږې ومه، او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی د ورځې روژه د ورځې روژې نیسي، دې وخت کې هغوی خوراک نه کوي. ماښام به که خیر روژه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روژه ماتو. بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دې څه دی؟ ډیوټي دې څه ده او کار دې څه دی؟ وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سهار نه روزم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم، خټې لوټې کوم، دیوالونه جوړوم، ډیوټي کوم، دا مې خپله مزدوري ده. او مازدیګر نه پس څه کوې؟ مازدیګر نه پس الله ته عبادت کوم، خپل مالک راضي کوم.
وی خوب می تاولی ده کن دغه می خوبو نو په دې خوب ستا کار کیږي په دې خوب او ورته څه وایي او ته وی چې د قبر د تیارو سوچ څوک کوي د دنیا خوبونه نه کوي بیا که دلته مې خوب وکړه نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي او که دلته مې خوب ونه کړه روړه مې وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوب راله راشي دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به بیخي خوب به نه ورځي او چې دلته کې مې خوب ونه کړه ویښه مې تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وي ډېر ستړی راغلی دی دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی پرېږدی دی فرشتو ته به وایي چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي نم که نوم العروس بادشاه دوی حیران شو وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه وي او وي دا ولې دا خو ډېر معمولي شی دی او دا خو معمولي شی نه دی خېټه مړه شوه که نه خدای سلسله پیدا کړې ما او ماله خدای ډوډۍ راکړه او وی ګوره بادشاه سلامت تا ته خو پته نه لګي ته خو په دې محل کې ناست دی ډېر خلک داسې دي چې د هغوی دقه ډوډۍ هم نشته ډېر خلک داسې دي چې په لاس وخپور انځوران دي زما خپله مور شله ده او ډېر خلک داسې دي چې په سترګو ړانده دي او ډېر خلک دا دي چې په اندابونو مریضان دي الحمدلله ماله خدای سترګې روغې راکړې الحمدلله ماله خپې خدای روغې راکړې دي الحمدلله ماله خدای خوله روغه راکړې ده که زه د مور په شانتې وم بیا به مې څه کول که زه د دې خور په شانتې ړوند وم بیا به مې څه کول دا د خدای حمد نه دی چې زه وله خدای روغ پیدا کړم چې د هغوی خدمت وکړم او د هغوی په سبب د جنت ته ورسم علی نوکر ته ویدلی و 15,000 درهم ورکا دی مزدور لا 5,000 درهم هغه زمانه کې 15,000 درهم داسې و لکه چې اوس وله 15 لکه نه او 6 لکه روپۍ ورکوي فورا هغه 15,000 درهم راوړل وي دا والا وی په دې څه وکړم وی دا به دې په کار شي وی دې ته زما ضرورت نشته هېڅ حاجت مې دې پیسو ته نشته علي ورته وی که ستا ورته حاجت نشته نو زما خو ورته حاجت شته که نه زما دپاره یې واله زما به ثواب وشي زه به خوشحاله شم ځکه ستا ورته حاجت نه و ته پرې نه خوشحالېږې نو ما خوشحاله که زما دپاره یې واله بیا ورته وی دی مزدور ته وی دعا راته وکړه مزدور ورته وی چې تا په ما غلط شوې دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي خطا شوې راباندې زه خو نیک سړی نه یم چې ته ما نه دوا غواړې ورته وی ښه ده نصیحت خو راته وکړه که نه وی نصیحت درته وکړم وی وی بادشاه سلامت وی ته چې کلم په سفر ځې تیارې والا کې که نه کې او دا آیت وی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین وی زه نصیحت ته کوم مسلمان ته به فایده ورسوي وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیارې کې که نه کې وی بلکل د شپې نه ورته تیارې کوم او سار نور کله ناوخته پاسم او چې کله په سفر دم وختي پاسم خوبم پرېږدم او هغې دپاره تیارې کومه نو علي د آخرت او د قبر خو ډېر لوی سفر دی هغې له یې څومره تیارې وکړو هغې له څومره وختي پاسېدی په دې خبره پوه شوې هغې له څونه وختي پاسېدی چې په سفر دی خو وختي پاسې صبح سویرې وختي پاسې نو د قبر ډېر لوی سفر دی انتہائی سفر دے محشر میدان تا حشر میدان تا نو تا دے سفر لسمر وقتی پاسے دے چلے کون دے سفر کے اگے لخو وقتی پاسے چو دیر اوگت سفر دیر وقتی پاسے دے ایرپورٹ تا چکل دا عمرے والا یا سوگزی کنا نو دی تا اگا ایرپورٹ والا ہوئی چی کم از کم 6 گھنٹے مخ کے راشا یا 4 گھنٹے مخ کے انٹرنیشنل فلائٹ لخو بخا مخا رازے گورے نو چې لرې سفري نو بیا به د جاز د تلو نه 6 ګنټې او 4 ګنټې ایرپورټ ته ځان مخکې رسوي جاز رانه لاړ نه شي هسې نه هغه کاونټر هغه چې کم دی ټیکټونه ورکوي ارانه بند نه شي هلکه کاغذونو کې غلطي وي چې دومره ټیم خو چې خو پکې ټیک کم که نه ګوره څونه سوچ د سړي سره پروت دی دومره اوږد سفر باندې ته روانې او په دې دومره اوږد او لوی سفر کې تا هغې له څه تیاري وکړه او چې دی اوږد سفر له روانې خو وختي پاسې نو دې له څومره وختي پاسې دی بس چې دا خبره وکړه د دې علي زړه یو ټک نارې کړه چې خدای پاکه دا څنګه نصیحت یې راته وکړو وی تا ته زه 3 نصیحتونه کوم 3 خبرې
یو دا چې د قبر ډېره خطرناکه تیاره ده، داسې تیاره ده چې د خپل لاس پرته پکې ورې نه ښکاري. واقعي د شپې تیاره کې خو بنده بیا هم ځان له څه چل مل وکړي، نو د قبر تیاره کې به څه کوې چې نه لاس لقولی شي نه خپله قولی شي، او من لس منو یو ټن خاورې د یو خوا پرتې دي، په ټنونو د نخي طرف ته پرتې دي، ټنونو یو خوا دیوال بل خوا دې خوا اخوا لاندې مبرم خاوره ده. او هغه ډېر عزتمن بچي او عزتمن پلار او وروڼه ادنه ټول واپس راشي، او چې کم کټ کې وړي هم دنه واپس راوړي، او چې کم پوزې درته لاندې پروت و پوزې هم درته لاندې په قبر کې ناچي هم اوس هم دنه واپس راوړي. ټول له واپس رالل. وی دغه لوی سفر د قبر د تیارو غم وکړه، هغې له غم وکړه، دا سوچ وکړه. دا یو نصیحت. او دویم نصیحت دا دی چې په سفر ځې نو سفر کې خلک لرې سفر کې یوازې نه ځي یریږي، نو ځان له د سفر ملګري پیدا که. وی دا اوس خو یو دوا راته وکړه که نه، وی خدایا د دې علي دنیا سره مینه کمه که او الله د خپل ځان سره وله مینه پیدا که. نمبر ایک. او نمبر دو، یا الله د هغې عمل توفیق ورکړه چې ته پې خوشحالېږې، او یا الله خاتمه په داسې وخت کې وکړه چې ته ترې راځي. اوهو دا خو ډېر بهترین دعا ده. د دنیا سره مینه ختمه که، کمه که، او ځان سره مینه پیدا که. دا کمال دی. او خدای داسې عمل توفیق ورکړه چې په کم عمل ته خوشحالېږې، نو چې الله د بنده نه خوشحالی دې نه غټ غنیمت بل شته. او خدای داسې وخت کې مړ که چې هغه وختونو کې ته ردنه راضي یې چې ته ترې خوشحاله یې. وی دا اوس ما پرېږده وخت مې ډېر ضایع شو چې ځم مزدور ته وی ښه وی نور څه خو ته نه غواړې، وی دقه غواړم چې ما نور ماف کړه چې زه وځم. وی په مخه دې ښه. مزدور چې لاړه نو علي هغه خپل نوکران کېنول، وی زما دې درستخان ته وګورئ او د مزدور هغه اوچې ډوډۍ ته وګورئ، د هغه شکر ته وګورئ او زمونږ دې ناشکرو ته وګورئ، زمونږ دې ټاټ پاټ ته وګورو د هغه جامو ته وګوره، زمونږ دې جشن ته وګورو د هغې سپلو ته ګوره، زمونږ زندګۍ ته وګورو د هغه ژوند ته وګوره، او د هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره، د هغه صبر ته وګوره او زمونږ د نخرو ته ګوره. فوراً چې کوم د کتابخانې د هغه انچارج د کتابخانې ناظم د کتابونو هغه وی ماله راوغواړئ، هغه یې وله راوغوښته. چې راویې غوښته ورته وی ورشه او ماله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کتاب راوړه، د هغه حالات راته بیان که. نو چې کتاب یې پورته کولاو که ورته وی دې ځای کې شابه د عمر صاحب په حالاتو کې یو حالت راته ووایه. هغه وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل اوبه څکلې، یخې اوبه وله چا راوړې، نو چې اوبې سترګو ته خولې ته اوچتې کړلې او یخې وې نو اوښکې ترې روانې شوې، نو هغه اوښکې اوبو کې پرېوتې. د هغې اوبو نه ګوټ کوي چې کمو اوبو کې د حضرت عمر فاروق اوښکې پرتې دي. او نوکر ورته وی امیر المؤمنین ولې جاړې دې اوبو ته؟ وی جاړم په دې چې هسې نه د قیامت پر ورځ خدای پاک د دې اوبو تپوس رانه ونه کړي. وی نه که نه، د دې تپوس به دنه خدای نه کوي، ته چې الله پیدا کړې نعمت به در کوي، دې وجې نه خو یې به فري پیدا کړې، مفت پیدا کړې چې دې ته د انسان ضرورت دی. وی ښه نو جړه په بله وجه هم راځي، په بله وجه هم راځي، هغه دا چې د محشر میدان کې ممکن د اوبه، لیکن قبر ته چې لاړ شم نو هلته اوبه نشته، هلته نیر نشته، هلته نه څښا اوبه شته، نه خوږې اوبه شته، نه ترسکونې ترخې اوبه مالګیجې نشته او نه صفا اوبه شته. دلته خو ماله خدای اوبه راکوي. وی ښه دا کتاب بند که اوسه. اله ما لره دې نه پس د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله کتاب راواله، چې هغه کتاب یې راواغېسته او هغه یې ورته کوله وکړو. د عمر ابن عبدالعزیز حالات هم ورته رامخکې شو چې عمر ابن عبدالعزیز کله بادشاه، د بادشاه نه مخکې به هغه د زرګونو روپو یو جوړه اغوستله، زرګونو روپو، ډېر قیمتي جوړې اچولې. یو ځل یو مولانا صاحب ورته وی او دې ګورنر و صاحب د مدینې شریفې ګورنر و، ورته وی صاحب ډېر زیات اسراف کې په دې جامو کې. وی مولانا صاحب دا خبره ستا د خولې نه ووته، که د بل چا د خولې نه وتې نو ما به ورسره کتلي وو، خو آینده دپاره دا خبره ونه کړي، ګنې سر به دې په ځمکه پروتي. دومره د ټاټ باد جون. خو چې کله بادشاه شو یو دل د جمعې منځله راته مقتدیان ناستی او بادشاه لیټ راووته، چې راووته داسې رپېده، نو چې په منبر کېناسته
نو مقتدیان ورته بیا وروسته وزیران وی حضرت ولې ناجوړی بیمارې لیټ راووتې وی نه زما دقه یوه جوړه ده دا رانه خیرنه شوې وه او د جمعې مونځ د صفا جامې پکاري نو زه غسلخانې ته ننوتم او دا جامې مې ځان له ووینځلې دا مې صفا کړلې لنګ مې ووو نو بار راووتم نو دا مې رپولې چې دا به اوچې شي نو وا بیا کوم دې کې وخت ناوخته کېده نو لمدې جامې مې واچولې نو تاسو له راووتم تاخیر په دې شو چې دا نه مې جوړه اینځله او رپم ځکه چې جامې مې یخې اچولې دي یو ځل کور ناستو لور ته وایي اے فلان کې بچې اوبه راوړه لیټ شوه بیا آواز ورکه اے فلان کې لورې اوبه راوړه هغې جواب ورنکړ دریم ځل یې آواز ورکړ اوبې راونړې نو ښځې ته وایي وی فاطمې وی دغه حال دی د دې زمانې د لوڼو درې ځله مې چغې ورته ووالې او ما لې اوبه راونړې نو ښځې ورته وی بربنډه دله راشي د هغې دقه یو جوړه جامې دی او پرتوګ یې شلېدلی دی کوټه کې ناست تر ځان له پرتوګ ګنډي چې وګنډي پرتوګ نو بیا به اوبه راوالي تاله بیا راوړي چې دا حالت یې ورته بیان که علي ته نور پې اور بل شو وی خد سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا په تابعینو کې ډېر لوی محدث تیر شوی دی د حدیث استاد وی د هغه حالات راته را مخکې کا چې د هغه باب یې کوله وکړو اس وی سعید ابن مسیب وی یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبه وه یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبه وه ولې ټټۍ ته او بولو ته به مې اډوا جت نه راته او ستا د پیغمبر حدیثو کې بار وخت لګیو اوس خو اودس ماته راشي نو لاړ شم بول وکړم نو بیا اودس کوم نو ډېر وخت مې ضایع شي او زما وروڼو علماو قسم دی د علم دپاره ډېرې لویې قربانۍ ورکړي دي ما بیګا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو حالات وکړو حیران شوم امام ابو یوسف رحمت الله علیه زوی مړ شو ماشوم زوی مړ شو ټیم داسې و چې هلته کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس شروع و د هغه درس شروع و او دلته کې د زوی د جنازې ټیم دی نو شاګرد ته یې وایي مهرباني وکړه زما د زوی والی او دې مقبرې ته یو څو تره د جنازه وکړه او زه ځم د امام ابو حنیفه درس رانه قضا کېږي حیران شوم یا خدایا امام محمد رحمت الله علیه دا زموږ د امام صاحب شاګردانو کې یو شاګرد دی د هغه متعلقه د هغه یو ځل یو انګریز د هغه کتاب دی هغه یې وکته جامع صغیر د هغه کتاب یې وکته انګریز هغه وی دا ستاسو رکوټ محمد دی او دونه دین خدمت یې کړی دی نو غټ محمد بم څنګه سعید ابن مسیب وی بولو چې ډوډۍ وخورم اوبوس کم بولو ته ضرورت شي منډه کم اودس مات کم وخت ضایع شو اودس کوم وخت ضایع شو بیا راځم او چې لوی اودس ماتې له صحرا ته ځم او راځم اودس کوم بیا وخت ضایع کېږي ارمان چې د اډوکي د کجورې د اډوکي په چوپولو مې ژوند تېرېدی چې اودس ماتې ته رکوټې او لوی ته مې ډوا جت نه راتلی چې دا خبرې واورېدې که نه علي نو هغه لایبرری والا ته وی کتابخانې والا ته دا کتابونه لري بند که د عبدالله ابن مبارک او د نور علماو واقعات یې مته بیان کړل وی دا بند که دا کتابخانې له او شاګردانو ته وی هغه نوکرانو ته وی زه ځمه د خپل سردار ملاقات له ځم ما پسې څوک مه راځئ هېڅ څوک چې ما پسې را نه شي دروازې یې بندې کړې هغوی ته لاړل د هغوی دا خیال و چې ګنې سردار نه مراد دی خپل بادشاه پلار مراد کوي او پلار له جوړ ځي نیغ د محل نه ووته او په دریاب دجله کشتۍ ته وخته او پورې غاړه لاړ فرات ته لاړ فرات ښار ته او چې هلته څنګه لاړ هلته یې خپلې جامې مامې بدلې کړلې او دجله یو ډېر لوی ښار دی هغې ښار ته لاړ او هلته یې مزدوري شروع کړه بس دی ډېر ژوند مې په ټاټ او پاټ کې تېر که ډېر ژوند مې په عیش و عشرت کې تېر که ډېر ژوند مې په خوشحالۍ کې تېر که ما ته چې مزدور کمه خبره کړې وه چې ځې نو سفر له ځان سره ملګرې بوځه قبر کې به یوازې پروت دی او ډېره سخته تیاره ده پکې ځان سره ګورې رڼا یوسه نو باقي د رڼا غم کوم او د ملګري غم کوم مزدوري شروع کړه صاحب اقا مزدوري چې کومه مزدوري هغه مزدور کوله خودی خود بادشاہ په غیږ کې د بادشاہ غیږ کې وخت تېر کړی نیازبین دی نیازبین سړی کار کم ځای کولی شي نیازبین سړی غوټه کم ځای اوچتولی شي نیازبین بنده کار کم ځای کولی شي نو رو غریب په دې کې نه جوړه شي او شپه به یې کم ځای کوله او پلار ورپسې ونښته د پلار خو محبوب زوی و
هغه نوکران او پولیس والا په دې وطنونو کې او کوڅو کې سر کړل چې شاه علي را پیدا کې چرته لاړ او یو پسې ګرځي پلار په سترګو جاړي یا خدای زما بچی مانه کوم خوا لاړ داسې بچی لکه د علي په شان بچی یوسف ثانی دویم نمبر یوسف د زمانې امانه لاړ روک شو کوم خوا لاړ نوکرانو ته تاسو نه چرته لاړ نه یو خبر خو مونږ ته وایي د خپل سردار لازم مونږ یې تاله راځي خدای کم خوا لاړ سړی لیونی شو که روغ دی پولیس ګرځي خو د ټول ځان بدل کړی دی مزدوري کوي نو په مزدور د چا کم دی ګمان راځي چې دا د بادشاه زوی دی او بیا سلو پنځه ورځې کې شکل لال ودوړېده بیا څوک چېرته پیژني او جومات کې به شپې کولې نه جوړه شو غریب ځان لی څه په هغه مزدورۍ کې علاج معالجه مو کړله خو جوړ نه شو نو چې کله جومات کې پروت دی او ساعت یې خیجي که نه یو سړی ورسره خوا کې پروت دی وی ځوانه څه چل دی در باندې وی مرمه دا یو ګوته مې ده او دا یو کاغذ دی دا به مهرباني وکړې د دې وخت حاکم چې کم دی د دې کلي هغه له ورکه بس نو دا به خامخا رسی او دا خبره وکړه وفات شو جماعت کې غریب پروت دی قالین نشته په جماعت کې فرش نشته په خاورو یا په گیا باندې پروت دی عمل پروت دی څوک شته هم نه ده غریب هغه ګوته یې یوړله هغه کاغذ یې انغښت یوړو حاکم له یوړو چې حاکم وکت او یلکه دا ګوته خو صرف د بادشاه د زامنو سره بل چا سره نی هغې خو پیژندله دا ګوته خو صرف بادشاه سره او د بادشاه زامنو سره بل چا سره خو دا ګوته کیدی نشي ودرېږه معلومات کوم بادشاه ته فورا اطلاع ورسوله چې حضرت ستاسو دقسې یو سړي له ګوته راوړو کاغذ یې راوړو دا ګوته تاسو وګورئ وی دا خو د علي ګوته ده کم ځای دی علي وی پلانکي جومات کې پروت دی بادشاه په منډه راچو که زوی مړ پروت دی زوی اوچت که الله زوی ورته څه لیکلی دي ماشاءالله پلار ته ناشنا نصیحت کوي وی بابا په دې آیت غور وکړه مرګ نه پس ورته وی بابا په دې آیت کې فکر وکړه غور پکې وکړه الله وی ان ربک لبالمرصاد الله چې څه کوه اے انسانه خو الله درته په تاک کې ناست دی په لاره درته ناست دی بل خواته نشي تللی لبالمرصاد لکه یو سړی په لاره باندې روان وي که نه او د پولیس ناکهبندي لګېدلي په هغه ناکهبندي خامخا تېرېږي ان ربک لبالمرصاد بنده چې څه دي په دنیا کې خوښۍ کوه کبر کې کوه اجازت تې راته اجازت دا مانا چې خدای درته وایي نه چې مه کوه خو که کې منې کوي دې ته نه لاس پې در کړي دي قتل هم کې اجازت درته نشته خو منې کوي دې نه په دنیا کې چې ګنې تا پسې قتل خوښ پې نه دی خوشحاله نه دی درته وایي چې مه کوه خو که کې نو اختیار دې خپل دی کبر کې اختیار دې خپل دی پې خوشحاله نیمه زنا کې پې خوشحاله نیم پې اختیار دې خپل دی تو هر قسمه ګناه کې په دنیا کې کوه اختیار دې خپل دی خو خوشحاله پې نیمه خو ګورې د خدای ناکه درته لګېدلې ده دا ما معنا درته ان ربک لبالمرصاد غالبا صورت فجر کې کم ځای کې رب العالمین درته ګورې تیار دی تیار پریدي به دې نه چې ورځې چې څه دې کړي قبر کې به یک تنها پروت دی هیڅ هم نشته بیا به څه کې ډېر ټاټ پاټ سره یې یوړو جنازه یې وله وکړه شاهي قبرستان کې دفن کو خښې کو لیکن هغه په زړه هغه د مزدور د قبر تیارې ټک ولګاو د مزدور د قبر تیارې والا پړه کې ټک ولګاو نو سړی خو لاړه کامیابۍ ته خو ورسېد بلکل هغه مزدور چې کومه دعا کړې وه هغه دعا قبوله شوه بلکل قبوله شوه چې یا الله دوی ورته وکړله چې خدایه دنیا سره مینه ختمه کمه که او ځان سره مینه پیدا که نو ځان سره مینه پیدا شوه محل یې پرېښوده او یا الله هغه عمل ته واله چې ته پې خوشحالېږې نو ګوره کم عمل یې ته واخېسته او یا الله داسې وخت کې واله مرګ ورکه چې کم وخت کې ته له ده نه راضي یې نو جومات کې چې ته سوځي او په مزدورۍ کې ته وځي دا رضا شوه که نه شوه په هغه مزدورۍ کې دې علي هغه سپوره ډوډۍ او بو سره وخوړه چې مزدور یې لیدلې وه او هغه مالګې سره یې وسکله چې هغه مزدور یې پې لیدلې او پلار ته ناشنا نصیحت کوي دې آیت کې ډېر لوی عجیبه خبره ده ان ربک لبالمرصاد دا خدای غټه ناکه درته لګي چې تېرېږې به نشي تېرېدی ناکهبندو کې سړي دي که نه نشي تېرېدی بله لار هم نشي چې ته ورته بدله کړې ناکهبندی باندې ځې او لټۍ به دی بیا به څه کوې ورسره الله ناکه لګېدلې ده د قبر که چرته
پاک وي او روغ وي جنت ته به دی په قبر کې جنت ته به دی بیا نبی علیہ السلام فرمایي الله فرشتو ته حکم وکړي چې دله د جنت بستره تیاره کړي د جنت رزق راوړی د جنت سوړه ورته کولو کې د جنت هواګانې ورته را چالو کې او جنت ورته مخامخ کې چې دی ورته ګوري او که ناکه کې گیر شوې او دا خو مجرم دی لکه ته خو مجرم یې په دې ناکه کې تا سره خو صاحبه هغه څیزونه دي چې هغه حکومت پاکستان منع کړي دي ته خو مجرم یې او تا سره خو هغه څه شی دی هغه څیزونه پروهیبټډ بورډ چې تاسو ورته وایې هغه خطرناک څیزونه دي چې حکومت منع کړي دي چې دا ټوپک به ځان سره تا سره خو هغه ټوپک دی تا سره خو هغه وسله ده اوس به څه کې بیا به الله په هغه فرشتې دی هلته کې په هغه ناکه کې ګیري کې شا به د دوزخ بستره ورته واچوي د دوزخ نه ورته سوړه کولاو کې چې ګرم بادونه وله راځي او بویونه وله راځي ګرم بادونه دا د قبر عذاب الله دې مساتي څومره ګران کار دی موږ بې سوچه پراته یو بالکل بې سوچه قسم په خدای قسم درته خورم که موږ د قبر د زندګۍ سوچ وکړو بس اولیا به رانه جوړېږي موږ دا سوچ نه دی کړی دا ولې شریعت کې تا ته د الله د طرف نه د پیغمبر مبارک د طرف نه حکم دی چې جنازه یو څه مقبرې ته ګوره جنازه وړو کې ثواب او په دفن کې د مړي حقدار چې جنازې له پسې لاړ شه او هلته ورسره قبر ته ایثار شه دا ولې دا دومره خلکو له تکلیف ولې دی دا خو چې مړی شو ویلی به چې په خپل جومات کې جنازه وکړي خپل جومات ته به خلک راغلي جنازه به کړې وه یو لسو پنځلسو کسو به وړې وه او ښخ کړې به خیر و خلاص دومره خلک جنازې لځي څومره تکلیف خلک کوي څومره وخت د خلکو ضایع شو او دومره جلوس کې مړی وړي او بیا وي دفن ته ایثار چې ولې ایثار دی دې دپاره چې دی قبر ته وګوري که چېرته یو لکې ټکه راله که دی قبر ته وګوري او لږ ویرېږي چې دې له خو زم راځم دې قبر ته وګوري او لکړه کې یو سوچ پیدا شي چې دا زه څه کوم او کم خوا کم ځای مې کم یو دی او چې لا قبر دې نصیب شي زما قسم په خدای چې د قبر سوچ چام کړی دی هغه خدای دنیا کې هم کامیاب کړی دی و آخرت کې یو سوداګر و تاجر و هغه به تجارت کوه نو داسې تاجر و چې هغه به بانډو ته ته کلو ته نو په کلو کې به غلا غشته او سامانونه به غشتل نو ښار ته به یې راوړل نو پخوا خو داسې سوزکي پلینکو چې نه وې که نه نو کلو کې چې سامان به غشته نو دی به غریب درې میاشتې دیره په کلو کې به سامانونه راغونډ کړل نو چې راغونډ به یې کله غشتل به په کوڅو کې به ګرځېده یو ځای کې به ځان له دیره چولې وه سامان راوړه نو چې را جمع به یې کو نو بیا به یې په قچرو باندې بار که نو ښار ته به یې وړه ښار کې خپل اوسېده ښځه په ښار کې وه نو هلته به یې خرڅو نو چې خرڅ به یې که نو بیا به بانډو ته لاړ هلته به بیا څیزونه اخېستل راوړل به 3 میاشتې 2.5 میاشتې 3.5 4 میاشتې به بانډو کې تېرولې باقي به ښار کې تېرولې ښار کې ښځه به چیرې لکه سوچ راغی چې دې بانډه کې د 3.5 میاشتې تېرومه او دې بانډو نه سودا را جمع کومه او یوازې پروت یم نو ځان له دویمه ښځه ولې ونه کړم هغه ښځه خو راوستې نه شم دلته ځکه دا باقي ورځې خو میل ته او داسې هم نه شو کولی چې ښځه ځان سره ګرځومه زه به یو ښځه به دلته وکړم پخلی خو به راله کوي که نه جامې خو به راله وینځي که نه ځانله یو ښځه کوم دلته چاته وي چې دغسې مال یو ښځه وګورئ خلکو وپېژنده چې دا خو تاجر دی پیسې خو سره شته یو جنۍ والا برابر کړه خو دی دا سړی دا تاجر د پې دا شرط ولګو چې ګورې زه راته یو خبره کوم زما بله ښځه م شته او دا به دلته یي هغه ښځه مې هلته یي او په دې دا جنۍ پوهېږې چې زه به ګورې 3 میاشتې خوشه دلته یم دې سره بیا به ځم خپلې بلې ښځې له هسې نه چې دا خپه چې 3 میاشتې دې تېرې کړو بیا رانه لاړ هغې ښځې وې ډېره ښه ده یاره خاوند به مې وشي مالدار خاوند مې دی خرچه خو به راته پرېږدې وي بلکل خرچه به درته پرېږدم بله ښځه یې وکړه چې ښځه یې وکړله ښځه ورسره ښه خوشحاله دی ورسره خوشحاله او د هغې ښځې نه بیا دې خپل کلی ته ښار ته ته هغې ته یې د هغه باقي ورځو خرچه هم پرېښودله دی مطمئن دی ښځه هم خوشحاله ده چې لاړ هلته کې هغه زړې ښځې له دا ښځې په بین پیږي د خدای شان دی چې دویمه ښځه یې پې وکړه که نه په دې بین لګي بین ما د یو سړي وی ښځه مې کړې وه ډېره پټه مې کړې وه هېچ چا ته مې ال نو ویلې
او واده مې بل ځای وکړه او چې او داسې هم نه چې زه به د کور نه وي ده به همیشه د کور نه بار ومه ښځه بلکل پوه نه شوه او چې څنګه کور ته رالم او په کور را دننه شومه وی ښځې را تاسې ښکته پورته کتل وی ما ورته چې ولې ښکته پورته څه چل دې راکې وی چې لکه چې بله ښځه دې کړي جی نه ته څه علم غیب درله څه زبرګی څه وی زبرګه نه خو بین را باندې د بلې بنې ولګېد دا ګوره حقیقت ته تپوسو کې دی مشرانو پته لګي جی حالاتو نه پته لګي او دا خو یو ښځه خو بله ښځه پیو که نو بس دا کلاشنکوپ تبر دی وله سر لرو برو نه زغمي بله ښځه نه زغمي بلکل حالانکه په شریعت کې جایز دی خو ګورې هغه چا دپاره چې انصاف کولی شي چې راغې دې ښځې ته خو پته بوی پې ولګېده پوه شوه خو ښځې پوه شوه په حالاتو باندې خو ښځې پې ځان غلې کړه چې زه خو درما خاوند دی او دویمه ښځه حق ته چې ویې کړه بس زما په قسمت کې به لیکلې ونه ښځه نیک هم ده ولې خاوند سره جګړې وکړم ولې خاوند ورټم ولې د پلار کره مره وله لاړه شمه دې غریب چې هلته 3 میاشتې پروتي نو چې پردي خلک وله ډوډۍ راوړي نو ښه نه ده چې خپله دویمه ښځه یو که ډوډۍ وله راوړي چې پردي خلک وله جامې وینځي نو ښه نه ده چې دویمه ښځه یو که وله جامې وینځي او چې 3 میاشتې پروت دی نو دا د خامخا ضروریات دي نو زه خو سره نشم دی نو ښه نه ده چې ښځه وکړي ضروریات پوره کړي چې ده له خدای او رسول اجازت ورکړی دی زما څه کار دی چې زه پرې خفه کېږم دا ګوره نیکه ښځه ځان یې غلی کړ بلکل خاموش خاوند لاړو په دې پوه نه کړ چې تا بله ښځه کړې ده که نه ده کړې لیکن مالدار خو سړی ښځې مالداره ده هغې ته مال پرېښود یو بوډۍ ښځې ته یې وی داسې وکړه ته لاړ شه هغې علاقې ته او لږ معلومات ماله واله چې دا خبر یقیني ده او که نه ده دا بوډیګانې ښځې نه دي دا پوره جاسوسانې دي ګورې دا راته حقیقت پیم دا بوډی دا جورابه مخکې نیولې دا پوره جاسوسانې دې کې نیکان هم شته خو ګورې جاسوسان هم پکې دوی به لګي صاحبه معمولي خبرې به د انګور زوی ته وایي زوی چې وله ماسخوتن ورسي که نه مورې سینګې مه راځه ماله هغې سره سمله هغې کوټې ته ځه په مونږ څه کې یا مردارې نو دا دې وله سله کوله چې اوس پې خپې نو دا دې وله سله کوله ته اوس د ښځې شوې ته اوس په مونږ څه کې او چې خدای نو پرېږدمه نه نه ته چې وځې ما ته ګورېږي خوار یې سم نه ویلی دې غریب ستړی ستومان راغلي او زه ورته دا فریاد وکړي او رانجه خو هم 15 شپېته من اچوي په سترګو کې دا بوډیګانې رانجې په سترګو راوبېږي نو دی غریب کوتک د ګوتې کې نو ښځه وي یب سړیه څه چل در باندې وشو نه دا د ما مور ته راټې ولې او دا د ما مور ته مې ګورېږي ولې او دا مور ته مې دا ولې کې ای ما څه ویلي دي دا ډب په ډبې واړی دا یو عادت دی پکې مصیبت دی ښه مزېداره به خوشحاله وي او په واده کې به چورلکونه وایي ښه چورلکونه به وایي څادر او لوپټۍ هم غورځولي او په لارو کې به تاویږي کور ته هم صبر نه کوي چې کور ته دننه شم نو تاویږم به نه نه په لارو کې تاویږي ډولکي ډب خو چې ووري توبه وباسه یو سړی و هغه به ګډېده زامنو ورته وی بابا خدای ته وګوره بس یې که بوډا شوې بس یې که خلک راته خاندي را پورې شرمېږو بس یې که اوس سپین ګیرې شوې وی ښځه توبه جومات ته راغی تسبیح راواغېسته او ذکرونه یې شروع کړل پکې ورځې ووړې زامن هم خوشحاله و په لاره چې ته واده و ډول ډنګېده ورشته یې وال او ورته مخې ته چورلکونه یې شروع کړل وی دې ته به چا پلار ځان ټینګ کړي وی خبره مې دې پورې کوله چې هغه بوډۍ ته وی لاړه شه او معلومات راله واله بوډۍ لاړه چې معلومات یې واغېستل واپس راله وی خبره ټیک ده بین دې سمو بین دې سمو څنګه چل دی بله ښځه یې کړې ده ښه په یقین سره معلومه شوه او هلته یې کور هم جوړ کړی دی او هغې سره اوسېږي بس دې په ځان په غټه تیږه کېښوده خاوند به څه موده دلته او څه به هلته اتفاق ته ګوره چې یو دل د بانډو نه راغی او سامان یې راوړه خاوند ته هارټ اټیک وشو مړ شو غریب چې مړ شو بلا دولت ته پاتې شو چې پاتې شو نو ډېر دوی غټ غټ بوجې د مال او د دولت د ښځې ته هغه خپل چې کومه حصه د میراث په هغې کې ورسېدله باقي نورو وارثانو واخېسته دا خو ډېر لوی مال و
ښځه چې شپې کوټې ته دننه شوه بجلی خو وې نه بلب خو ونه ډیوه خو ونه او ډیوه یې مړه کړله ښځې چغې کړې نوکران رالل وی څه چل شوی دی وی قبر مې را یاد شو قبر جون مې را یاد شو تیاره مې را یاده شوه بوډۍ ته وی بوډۍ داسې کار وکړه دا چې کم ما ته مال پاتې شو دا زما نه دی کې نیم د هغه بلې ښځې دی اله شابه دا مال فورا نیم کا بوجو کې واچوه او سار له په قچرو بار کا او د هغې بلې ښځې هغې خوارې ته خو پته نه لګي که نه مال خو ټول ماله راغی اخو نه ده خبر اخو د کلي نم نه ده خبر اخو د مال نم نه ده خبر شابه دا ګوټ نیم فورا هغې له یو سر قبر کې بس کوم دلته خو به یې شو اشرت وکړم رڼاګانې به جوړې کوم خو به قبر تیاره کې بس کوم بوډۍ هغه بوجې د اشرفو ډکې کړې د مال او روانه شوه هغې ښځې نه چې لاړه او وردن نشوه هغې ښځې ته یې وې ته د پلانکي تجارت تاجر ښه دی وی او وی هغه خاوند یې مړ شوی دی غریب هم په جړا شوه او وی دا مال مې دله راوړې دا ستا مال دی وی دا څه مال وی هغه بلې ښځې وې چې په میراث کې کم حق ما ته ورسېد دا د ښځې چې کم حق دی دا که یوی هم به علي او که دوی نو حق به په دوو تقسیمېږي لکه اتم رسد دی که ښځې یوه نو دا د دې شو که دوه دي نو اتم به په دواړو تقسیمېږي شپاړسمه د یو شپاړسمه ده بل نو هغه وایي چې دا خو زما بله ملګرې شته دی او دا ټول مال خو زه ځان له قبر نه خرابوم تیارې ته ځان نه تیاروم دا وله یو سه هغې ورته وایي دا واپس هغه ملګرې له مې یوسه نه مې دی پکار وی ولې واپس کې دا خو بلا زرګونه اشرفې دي وی دا زما نه کېږي دا د هغې کېږي وی ولې تی ښځه نه ستا نه کېږي وی نه چې کوم وخت کې هغه د دې سفر نه واپس ته نو یو دوه ورځې مخکې ما له طلاق را کړی دی دا مال زما نه کېږي دا هغه کېږي وګوره که نه هغې په زړه کې د قبر یره راله او د خدای د ذات یره راله حقه پیسې ورته واپس په حلاله طریقه راغلې زما وروڼو موږ به دا پیسه ګټو دولت ګټو دا منډې ترړې حلال حرام دا بس قبر کې به موږ څه کوو د قبر ژوند کې به څه کوو هلته نه لاس خوځولی شي نه خپه خوځولی شي نه ایر کنډیشن شته نه به بوز شته چې څوک یې درته وایي نه اوبه شته راته چې څوک دله ګیلاس کې اوبه درکړي بس یو د الله اسرا بې د الله د اسرې نه بل څه شته دی نه د قبر په ژوند کې یو د خدای د ذات اسره ده نو د خدای د ذات اسره به کله شي چې الله دې خوشحاله کړي او که الله دې خوشحاله کړي نه نو ان ربک لبالمرصاد غټه ناکه لګېدلې ده مضبوطه ناکه هغه داسې ناکه ده چې دلته به دې ناکه بندو والا سره دوکه دا کو کې په تیر کې به تې وځي هلته په تیر کې نه شي وتی بلکل نه شي وتی اوس بعضې خلک دي هغې د قبر عذاب هم نه مني لیکن په دې به انشاءالله که مقرره آینده جمعه کې درته بیان وکړم وحاق بآل فرعون سوء العذاب الله وی په فرعونیانو خطرناک عذاب شروع شو چې کله غرق شو النار یعرضون علیها غدوا وعشیا اور باندې پیش کیږي په اور ورځي سهار و ماښام اور ورته بلیږي ویوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دا خو د قبر عذاب دی او قیامت پر د دې نه سخت عذاب نو بعضې خلک لا د قبر عذاب مني نه ویشته دی نه مونږ وایو مونږ چې سوچ وکړو نو پړه کې یاره راشي دي ویشته دی نه نو انشاءالله د هغې متعلق که موقع وه آینده جمعه کې درته بیان وکړم دعا وکړئ رب العالمین خدای د قبر د عذاب نه مساد الله د قبر د تیارو نه مساد الله د قبر لوی سفر راته د راحت وکړي الہ العالمین تم د پریشانو د دنیا او د آخر نه وساتي الله ته رانه راضي شي خدای ته رانه خفه مشي الله چې څومره بیماران دي ته وله شفا ورکړي الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله زموږ د حلال او فراخ روزي نصیبه کړي الله د فتنو آفتونو بلیاتو لم پامن کې وساتي الله د دنیا او د آخر خیرونو برکتونو خوشاله نصیبه کړي یا الله چې چاته څه قسم حاجتونه دي او د جمعات کې حاضر دي یا زموږ اواز اوري حاجتونه پوره کړي وای دوستان د ډېر لرې لرې ځای نه زموږ د جمعات ته منزل راځي پروردګاره په یو قدم ولا اجرونو برکتونه ورکړي الله چې څوک په مشکلاتو کې د مشکلات په خوشالو بدل کړي الله چې چاته بعضې دوستان دی اولاد یې نشته بچي یې نشته دعا وکړه چې الله وله بچي ورکړي چا نارینه اولاد دی نارینه اولاد وله ورکړي یو ملګری د کارخانو مارکیټ مور یې نه جوړه ده دعا ورته وکړه چې الله وله
روغ صحت ورکی د چا چې بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله روغ صحتونه نصیب کې او خدای تم د دنیا او د آخرت د رسوایی نه وساتي د دنیا او د آخرت د ذلت نه مساتي د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي اخر وخت کې په خلیدا کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد. ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 660 نمبر 61 کې تاسو د مامون رشید بادشاہ جذبی واقعہ اوریدا دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.